بسم الله الرحمن الرحیم. نن مې غوښتل چې د افغانستان د اقتصادي ودې په هکله باندې یو څه خبرې وکړم. اکثریت کسان چې نن وینو په مطبوعاتو کې ناست وي هغه د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څخه سر ټکوي. دا باید ومنو چې په وطن کې مو ستونزه شته ده، جنګ شته ده یا فساد شته دی، مګر د دې ټولو ترڅنګ په ډیره اندازه باندې کار ترسره کیږي په وطن کې په خواشینۍ سره چې ناامني یو عمده عامل دی او ضمنا فساد چې د اکثریت کارونو مخنیوی نیسي. نو دلته یو څو چارتونه دي. ما غوښتل چې د افغانستان د 10 کالو ډیټا تاسو ته وښیم چې په څه شکل سره افغانستان د کوم ځای څخه شروع کړی دی او اوس کوم ځای ته رسېدلی دی، په کوم ځایونو کې وده کړې ده، په کوم ځایونو کې ستونزې لري. دا ډیټا چې د اکثریت د افغانستان د احصایې د ادارې څخه اخیستل شوی دی. یو تعداد محدوده ډیټا د بانک جهاني د ویب سایټ څخه او یو بل ویب سایټ دی، د هغې څخه مې اخیستې ده. تاسو کیدلی شي هغه ته د لا ډېرو معلوماتو په خاطر باندې مراجعه وکړئ. لومړی ویب سایټ چې دی هغه د بیکارۍ سطحه ده. که چیرې د بیکارۍ سطحه په لاس کلونو کې وګورو، د بیکارۍ سطحه په متاسفانه په وطن کې مو ډېره شوې ده. د 2010 کال په شروع کې موږ 7.8% بیکاري درلودله، همداسې په تدریجي شکل سره دا لوړه شوې ده او نن ورځ 11.1% ده. دا تقریبا نړیواله ستونزه ده. بیکاري د نړۍ په سطحه باندې ډېره شوې ده. د کوویډ 19 ستونزه ده او په موږ په وطن کې د امنیتي ستونزو ډېرېدل دا هم په بیکارۍ باندې عمده تاثیر لري. ضمنا د ساختماني کارونو کمېدل، د بودیجې فرار او داسې نور عوامل وو چې ولې بیکاري ډېره شوې ده. بله مهمه موضوع د افغانستان جی ډي پي وه. جی ډي پي په عموم شکل د 2010 کې د موږ ډېر کم وه او ورو ورو تر 2020 پورې موږ مختلف نوسانات درلودل چې تر ټولو ښه عواید د موږ په 2012 او د 2014 ترمنځ وو. د موږ جی ډي پي لوړ وه. البته په دو کې هغه د تریاکو عواید نه کې حسابي، غیر مشروع عواید چې هغه په نړیوال تجارت په حساب باندې غیر قانوني ګڼل کېږي هغه دلته نه دي فکتور شوي. د جی ډي پي کلنۍ وده مو چې وه د 2010 او د 2020 ترمنځ بیا هم ډېر نوسان کړی دی. په 2012 کې د موږ لوړ جی ډي پي وده وه د کال او بیا د کلونو په ترڅ کې بیخي کمه شوې وه. په 2014 د 2014 کال د موږ جی ډي پي بیخي منفي وه. موږ بیخي عواید نه درلودل، موږ بودیجه هر څه منفي وو. بیا هم اوس خوشبختانه موږ تقریبا مثبت خواته روان یو. د 3.5 څخه موږ 1.58% ته رسېدلي وو، اوس بېرته 4% ته. که چیرې جنګ نه وای د دې امکان وه چې موږ صادرات ډېر وای، د نړۍ سم تجارت راکړه ورکړه ډېر وای، د جی ډي پي باندې به حتما تاثیر کولو. د کرنیز سکتور د افغانستان د جی ډي پي په برخه کې ډېر مهم رول لري. که چیرې تاسو د 2010 کال څخه وګورئ او تر 2020 پورې، نو دا د دې څرګندونه کوي چې د زراعت سکتور په لوړ سطحه باندې پرمختګ کړی دی. د آبیارۍ سکتور په عموم شکل باندې ښه پرمختګونه کې شوي دي. د دهقانانو ظرفیت مو لوړ شوی دی. اکثریت دهقانان اوس حداقل ابتدایي سواد لري او ضمنا موږ د زراعت متخصصینو تعداد ډېر شوی دی. په کلیو بانډو کې تقریبا په هر ځای کې موږ د زراعت یو فارغ د زراعت متخصص او یا هم یو بل څوک لرو چې هغه د زراعت د برخې معلومات ډېر لري. نو دا ټول هغه عوامل دي چې د زراعت د جی ډي پي د لوړولو په برخه کې مهم رول لوبولی دی او ضمنا د دولت توجه هم ډېره ده. نړیوال هم په دې برخه کې ډېره سرمایه ګذاري کوي. د ساختمان د برخې جی ډي پي دا د 2010 نه تر 2014 پورې ښه وه. وروسته د هغې څخه دا د کله چې نړیوالو د افغانستان څخه د خپلو کومکونو او تعهداتو بندول شروع کړل، نو په عموم شکل باندې د ساختمانونو جوړول هم د ساختمان په برخه کې سرمایه ګذاري کمه شوله او د جی ډي پي هغه کنټریبیوشن چې کوم و هغه هم ورڅخه کم شو. نو تاسو ته کړلی شئ چې د 2018 نه تر 2020 پورې د موږ جی ډي پي د ساختمان د سکتور څخه ډېر کم و. نو انشاءالله په راتلونکي کې که چیرې امنیت ښه شي نو دا سکتور به هم بیا ډېره وده وکړي. د تولید په برخه کې د موږ جی ډي پي د 2010 نه تر 2020 پورې نوسانات درلودل، مګر په عموم شکل د موږ د
18 څخه ښه شوی دی. البته د 2010 نه په دې خوا د موږ په عموم شکل جی ډي پي د تولید برخې څخه ښه وو، مګر یو عمده ستونزه یې د برق ده او د امنیت، او ضمناً په ځینې سکتورونو کې موږ ډېر متخصص افراد ته ضرورت لرو چې هغه په وطن کې نه پیدا کېږي. معمول د پاکستانیانو، هندیانو، بنګلادشیانو، ایرانیانو او داسې نور کسان څخه استفاده کېږي چې په هغه په وقفه‌ایي شکل وي، یا کله راځي کله نه راځي، یا د ویزې ستونزه لري. نو دا هم په عموم شکل باندې د تولید په برخه باندې تاثیرات لري. د معدن استخراج په اوایلو کې ډېر ښه نه وه، مګر په اوس وخت کې توجه ورته کېږي. د دې برخې څخه عواید ډېر دي، مګر معدن تاسو پوهېږئ د اقتصاد له اړخه دا یو سکارس ریسورسز دي، د په خلاصېدو دي، دا دایمي نه وي. نو بیا هم باید د سیاستمداران دې ته فکر وکړي چې کوم پالیسیان جوړوي هغه د معدن د استخراج په سسټینبلټي باندې فکر وکړي. د افغانستان د تجارت کولو درجه د نړۍ په سطحه باندې هیوادونه درجه بندي کېږي چې کوم هیواد د تجارت لپاره اسانه دی. قوانین یې، امنیت، فساد، تخنیکي کسانو شتون، د خام موادو شتون، دا مختلف فکتورونه دي چې دا په پام کې نیول کېږي چې تاسو کېدلی شي دلته د 2010 څخه تر 2020 پورې دا وضعیت وګورئ. په متاسفانه په 2010 کې د موږ وضعیت ډېر ښه و. موږ د نړۍ په سطحه 154 هیواد وو. د وخت په تېرېدو سره دا 160 ته ولاړه، 182 ته، او اوس 173 دی. په اوس وخت کې یو عمده عامل فساد بلل کېږي. د دې په خاطر باندې چې فساد ډېر دی، د پروسیجرونو، طرزالعملونو او د دولتي قوانینو د نشتون، او یا هم د غیر شفافتوب له کبله خلک نشي کولی په افغانستان کې پانګونه وکړي، او نشي کولی چې د کوم ځای څخه کار شروع کړي، په کوم ځای ته ولاړ شي، کومه مرجع ته، یا څومره فیس په کوم ځای کې تولید کړي. دا ټول هغه فکتورونه دي چې د افغانستان هغه د تجارت کولو سطحه یې ډېره ټیټه کړې ده. البته نمبر یې لوړ ښودل کېږي، مګر د نړۍ په سطحه باندې موږ هغه ټیټ ترین هېواد یو چې نور خلک تجارت ورسره کوي. فی سر خالص عاید دا هم نقصانات یې درلودل، مګر په اوس وخت کې $571 دی. د ما په نظر باندې دا په نورو سکتورونو پورې اړه لري. د دې په خاطر باندې که چېرې د ساختمان په سکتور کې، د زراعت په سکتور یا په نورو سکتورونو کې ډېر پرمختګ ونه شي، نو په عموم شکل باندې دغه فی سر خالص عاید هم ډېر لوړ نه وي. مګر په عموم شکل باندې د $571 د منطقې په سطحه باندې دا نسبتا ښه عاید دی. د افغانۍ ارزښت د لاسه ورکول، متاسفانه افغانۍ د وخت په تېرېدو سره د ډالر په مقابل کې ارزښت کم شوی دی. که چېرې تاسو د هغو عوایلو څخه یې وګورئ، نو دا په عموم شکل باندې افغانۍ ارزښت د لاسه ورکړی دی، او نن اوس $1 تقریبا 6.2 سنت دی، 6 افغانۍ او 2.2. نو په عموم شکل باندې که چېرې تاسو وګورئ د افغانۍ ارزښت د ډالر په مقابل کې د وخت په تېرېدو سره کم شوی دی. د دولت که چېرې توجه ورته ونه کړي، نو امکان د دې شته دی چې دا نور هم وضعیت خراب شي. صادرات، خوشبختانه د افغانستان صادرات په عموم شکل باندې د 2010 سره په دې خوا په مثبت ډول سره موږ زیاتېدل په تدریجي شکل باندې. په د 2018 نه تر 2020 پورې د موږ صادرات ډېر وو، مګر متاسفانه دا د کوویډ-19 ستونزه منځته راغله چې هغه لکه نور سکتورونه چې متاثره کړي دي، د صادراتو سکتور به هم حتما متاثره کوي. د افغانستان صادرات په تېرو 20 کلونو کې که چېرې موږ د ډیټا د 2000 کال څخه را په دې خوا ونیسو تر 2020 پورې، یعنې د 20 کلونو کې مطالعه کړو، په عموم شکل د موږ صادرات په تدریجي ډول لوړ شوي دي، چې دا یو ښه خبر دی. خوشبختانه په دې برخه کې په کافي اندازه کار شوی دی چې په عموم شکل زراعتي صادرات دي، ډبرې دي، او یو تعداد نور شیان لکه قالینې او داسې نور په صادراتو کې شامل، مګر عمدتا زراعت ډېر رول کې لري.
د دولت مصارف متاسفانه دا ګراف باید موږ په معکوس شکل سره لیدلی. په 2010 کې د دولت مصارف کم و، 2012 کې ډیر شول، او اوس په 2020 کې د دولت مصارف نور هم ډیر شوي دي. په هغه اندازه چې خلک د دولت څخه توقع لري چې دولت خلکو ته خدمات ورسوي، عامه خدمات ډیر نه دي ښه شوي، عامه خدمات ورځ په ورځ خرابیږي، مګر د دولت مصارف لوړیږي. یو عمده عامل یې شاید دا وي چې دولت ډیر کشفشي ژوند کوي. په اکثریت ځایونو کې د دولت د امنیت مصارف ډیر وي، د دولت موټرونه، د دولت سفرونه، دا ټول هغه شیان دي چې د دولت مصارف لوړ بیایي. او ضمنا د دولت ډیر مصارف چې دي هغه پټ دي، منابع نه وي معلومه، شفافیت په کافي اندازه وجود نه لري، نو هغه پټه برخه ده چې د دولت مصارفو کې نه لیدل کېږي. مګر په عموم شکل په متاسفانه د دولت مصارف ډیر شوي دي. د دولت بودیجه متاسفانه د دغه عوایلو څخه شروع تر نن پورې موږ د دولت بودیجه پر وخت په منفي شکل روانه وي. اوس دومره خوشخبرۍ ځای دی چې موږ د 18% کمبود څخه اوس راغلي یو 0.9%، یعنی تقریبا 1% کمبود موږ لرو، نور خپل د عوایلو څخه پوره کولی شو د فعلي بودیجه. نو د ما په نظر باندې که چیرې د جنگ مصارف کم شي، د وزارت دفاع، وزارت داخلي او د امنیت مصارف مو کم شي، نو موږ کړلی شو چې دغه کومې پیسې چې پاتې کېږي هغه خپله بودیجه په عموم شکل کمه شي، او په عین وخت کې کولی شو چې هغه د جنگ بودیجه موږ په انکشافي کارونو باندې مصرف کړو، او موږ بودیجه په مثبت خط باندې روانه وي. دا د ما په نظر باندې یو ښه خبر دی، مګر په عموم شکل باندې متاسفانه په دغو ټولو تېرو کلونو کې د موږ بودیجه منفي وه. د عادي خلکو مصارف دا یو عمده فاکتور دی. دا په معمول شکل باندې په افغانستان کې دا وضعیت ښه شوی دی. د 2001 څخه را په دې خوا ته 2019 پورې دا کومه ډیټا چې موجوده وه، دا په هغه انډکس دی چې د دې ظرفیت معلوموي چې یو نفر څومره پیسې لري، هغه په غذا باندې، لباس، صحت، سفر او په تفریح شیانو باندې ورکولی شي. په افغانستان کې دا وضعیت په عموم شکل باندې ښه شوی دی. تاسو د ګراف څخه لیدلی شئ چې 2001 کې د خلکو وضعیت خراب و، 2004 او راشئ اوس 2019 کې وضعیت نسبتا ښه شوی دی نظر ته تېر وخت نه. نو موږ دې ته امید لرو چې د وخت په تېرېدو سره دا نور هم ښه شي. د فساد شاخص متاسفانه د افغانستان د یو هغه تور داغ دی د افغان د نوم، د افغان د پاسپورت، د افغان د بیرغ لپاره چې فساد په وطن کې مو ډیر دی، او د فساد په خاطر باندې اکثریت کارونه متاثره کیږي. خلک زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او د تیر په شکل باندې ځینې پرمختګونه شوي دي ډیر محدود، مګر په عموم شکل باندې موږ د فساد شاخص کچه 25 وه، او اوس 14 تر ټیټه شوې ده په 2019 کې. ټیټترین شاخص د موږ په 2014 کې وه. د ما په نظر هغه وخت به وي چې کله هغه یو تعداد د لوی څارنوالان پیدا شول، او هغه دغه د فساد کیسونه یې ډېر په دقیق شکل باندې څېړل شول. اوس متاسفانه بیا دغه ستونزې ډېرې شوي دي. د فساد درجه بندي په عموم شکل باندې موږ د 176 هېواد څخه اوس ټیټ شوي 103 ته 103 تقریبا د آخر خوا نه پوهېږم څوم لسم 12 به کېږي، که دقیق نه درته معلوم. دغه کچه یې ډېره لوړه ده. متاسفانه دا باید چې په هر اندازه باندې ټیټېږي، همدومره د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت، د افغانستان د نوم په نامه او په ګټه باندې دی. د انټرنیټ سرعت دا یو ښه خبر دی. انټرنیټ په افغانستان کې، تلیفون او انټرنیټ په افغانستان کې د 2000 کال څخه مخکې انټرنیټ ډېر کم خلکو یا پېژندنه یا نوم نه و اورېدلی. نن ورځ خوشبختانه موږ 190 MB انټرنیټ لرو فی دقیقه. نو دا یو ښه خبر دی چې موږ د دې ټیټ ځای څخه شروع کړي وو او اوس لوړ شوی دی. او زه امید لرم چې د امنیت په راتګ سره د انټرنیټ مصارف کم شي او سرعت به یې لوړ شي. د افغانستان د برق تولید هم د موږ د 2008 کلونو په شروع کې د موږ د برق تولید ډېر کم و، او په مرور زمان سره د برق تولید ډېر شوی دی. د اکثریت د تیلو په حساب د تیلو تولیدي برق دی، او هم په وارداتي برق دی. وارداتي برق د افغانستان په ګټه نه دی. د افغانستان دولت، د افغانستان خلک او د افغانستان پالیسي سازان باید په دې باندې فکر وکړي که چیرې موږ د دې نیمایي برق په داخل د افغانستان کې تولید کړو، هغه ډېر پایدار د افغانستان د ملت په ګټه دی، نظر ته دی نه چې موږ وارداتي برق راولو.
نو خدای وکړي چې د موږ سیاستمداران دې ته پام وکړي او په برق چې د اکثریتو تولیدي فعالیتونو اساس او منبع بلل کېږي په دې برخه کې په کافي اندازه باندې پالیسي سازي او تطبیقي کارونه ترسره کړي. د ترانسپورت په برخه کې موږ څه نه څه پیشرفتونه شوي وو د 2010 څخه تر 2014 پورې، مګر د ډاکټر صاحب غني په حکومت کې په دې برخه کې په کم اندازه باندې کار شوی دی. اگر چې دوی ډېر هوایي ترانسپورتي لاینونه د دوی په حساب جوړ کړي دي، مګر په تطبیقي شکل او په عملي شکل باندې په دې برخه کې ډېر کم کار شوی دی. په ضمن د دې کې سړکونه خراب شوي دي. په دې برخه کې ملا صاحبانو هم په کافي اندازه باندې تخریب ترسره کړی دی. نور خلک سړکونه جوړوي، دوی سړکونه اړوي. نور خلک پلونه جوړوي، دوی پلونه خرابوي. نو په دې برخه کې هم متاسفانه د امنیت په خاطر باندې په کافي اندازه باندې خرابي منځته راغلې ده. د غذا د نرخونو نوسانات، د غذا نرخونه د نړۍ په سطحه باندې تغییر خوري، کله پورته ځي او کله کارته ځي. د تیلو د نرخونو سره تړلي دي، د غذا د نړۍ د امنیت سره تړلي دي. دا په عموم شکل په افغانستان کې هم د نوسانات ډېر وو. په 2014 کې، په 2018 کې ډېر قیمتونه نسبتا ښه وو، مګر په د 2019 کال او اوس هم د 2020 او د 2019 او د 2020 کلونو په ترڅ کې تاسو کړلی شئ په دې ګرافونو کې دغه ځایونه مشاهده کوئ چې دغه د قیمتونو لوړوالی ښیي. متاسفانه دا هم د افغانانو په ګټه نه دی. په هر اندازه چې نوسانات ډېرېږي په دې کې د عادي خلکو لپاره دا تاوان دی. امکان لري تجاران یو مقدار پیسې وګټي، مګر په عموم شکل باندې موږ خلک د دې څخه متاثره کېږي. په دې برخه کېدلی شي چې د زراعت وزارت په د غذا په ذخیره خانو باندې کار وکړي، محلي تولید ډېر کړي او ځینې داسې کارونه ترسره کړي چې د غذا تولید په داخل کې ډېر وي او په نور خلکو باندې بستګي کمه وي، تر څو چې نرخونه په عموم شکل په وطن کې متضرر نشي. د وارداتو کچه دا هم یو بل ښه خبر دی. د دې په خاطر باندې په 2010 نه تر 2020 پورې د موږ واردات که چیرې وګورو، د موږ واردات په تدریجي شکل سره ټیټ شوي دي، چې دا یو ډېر ښه خبر دی. د دې په خاطر باندې چې په هر اندازه چې موږ واردات کم وي، صادرات هم ډېرېږي، موږ کولای شو چې داخلي تولید ډېر کړو. کله چې داخلي تولید ډېرېږي نو ډېره ګټه موږ ته رسېږي، د موږ خلکو ته رسېږي، ملي اقتصاد مو ورسره تقویه کېږي. نو دا د ما په نظر باندې چې په دې برخه کې ښه کار شوی دی. با وجود د دې چې هلته ځینې سیاسي مشکلات وو، د پاکستان، ایران او د هغه ملکونه چې موږ د شمال ولایتونو سره سرحدات لري، د دوی سره دا ستونزه وه چې په ځینو ځایونو کې د موږ محصولات ته اجازه نه ورکوله چې وارد شي او یا هم اجازه نه ورکوله چې صادر شي. نو دا ټول هغه فکتورونه وو چې په دې باندې تاثیر کوي، مګر په عموم شکل باندې د ما په نظر باندې دا یو مثبت کار شوی دی. د افغانستان د تروریزم شاخص متاسفانه د 2001 څخه تر 2019 پورې دا شاخص په عموم شکل باندې لوړ شوی دی چې د 15.7 څخه اوس موږ 9.8 ته په نور دنیا کې په معکوس شکل وي. په دې باندې ډېر کار کېږي، د امنیت وضع ښه کېږي، د خلکو ژوند ورڅخه ښه کېږي. متاسفانه په افغانستان کې دا وضعیت د یوې ورځې نه تر بلې ورځې پورې خرابېږي او خدای وکړي چې په دې وضعیت باندې دولت ډېره توجه وکړي. د افغانستان نظامي بودیجه دا د مختلفو کلونو په ترڅ کې د بودیجه کار ته پورته تللې ده، مګر اکثریت بودیجه د بهرانیانو د خوا تمویل شوې ده. په هیله ده چې په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه ډېر په انکشافي برخه باندې ولګي. موږ جنګ ونه لرو په هېواد کې. که چېرې تاسو متوجه شئ د 2018 او د 2019 کلونو په جریان کې موږ په جنګ باندې ډېر بودیجه لګولې. متاسفانه تجارتي بالانس دا هغه بل شی دی چې په عموم شکل باندې متاسفانه ووایم چې افغانستان هیڅ وخت تجارتي بالانس نه دی ساتلی. افغانستان هر وخت په ضایعاتو کې و، ډېر معمول صادرات هم کم وو، واردات هم ډېر وو. نو دا که چېرې د بالانسونو ته متوجه شئ د 2010 څخه موږ په عموم شکل دغه بالانس ډېر شوی دی، مګر اوس په خوشبختانه ووایم چې د 2019 کال نه راپدې خوا د موږ دغه بالانس په تدریجي شکل څخه
ښه شوی دی. د دې په معنا دا دی چې د موږ صادرات ډېر شوي دي، واردات مو کم شوي دي، نو دغه بالانس چې هر اندازه باندې کمیږي همدومره د افغانستان په ګټه دی. که چیرې افغانان کولی شي چې صادراتو کچه ډېره کړي، دا به د وطن په ګټه وي، یا دغه بالانس ته به هم مثبته ګټه ورسوي. او بله مهمه خبره د افغانانو د ژوند او د امر لوړوالی دی. که چیرې موږ په 2000 د 1980 کلونو څخه را په دې خوا موږ ونیسو، د افغانانو اوسط عمر 32 کاله وه. که چیرې اوس موږ خپل د افغانانو عمر وګورو، په تدریجي شکل د ژوند ښه شوی دی. د دې معنا دا ده چې موږ اوس نن ډېر کلینیکونه لرو، ډېر ډاکټران لرو، ډېر نرسان لرو، ډېرې قابله‌ګان لرو. دا ټول خلک کولی شي د صحت سکتور ته ګټه ورسوي. نو په عموم شکل باندې د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ښه شوې ده، او په همدغه دلیل باندې د خلکو اوسط عمر د 22 نه تر 55 کلو پورې رسېدلی دی. ډېره مننه. خدای وکړي دا معلومات د تاسو پر مفید وي او مهم قرار شي، او تاسو وکړلی شئ د افغانستان په باره کې مثبت فکر وکړئ، د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د پرمختیا لپاره کار وکړئ. ډېره مننه. ښه ورځ.